السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه وو. نن ویډیو په دغه ټاپک باندې چې موږ څنګه د چا آی ډي مو ریلایز کړو، یعنې ریممبر یې کړو. نو ویډیو تر اخره وکړو. ټول اول به افیشیل فیسبوک کې لوکو د ویکټم نوم به سرچ کړو، د چا آی ډي رپورټ کوو. هغه ټایم لاین کې به یو پوسټ کوو، دا اپیل دی، دا به د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته هم میلویږي. او زموږ د واتساپ ګروپ هم شته، جوین کولی شئ. تاسو ته په ډسکرپشن کې به لینک وي، هلته په ګروپ کې به هم د نوي اپیل تاسو ته میلویږي. د هغه نوم به منشن کړو. دا نه به بیا سیټ ریاکشن ورکړو، سکرین شاټ به وباسو. دی چې کله سکرین شاټ ووځي بیک به شو، تاسو کروم براوزر به کې لوکو، هلته به تاسو هم دا آی ډي لوګین وي چې د کومې نه ریپورټ وهو. دلته به یو لینک سرچ کړو، موریلایز ریکویسټ فیسبوک. دا لینک چې کله اوپن شي، دا پهلا لینک دی، دا به اوپن کړو کروم براوزر کې. ډیسکټاپ سایډ لا به چینج کړو، تو سره به دا فون کې لوګ شي. دلته به ته جیمیل ورکړو، فیک جیمیل هم یوز کولی شو. بیا ډیټ اف بر ورکړو، دا به هغه ویکټم نوم سرچ کړو، چې آی ډي رپورټ کوو. زه د هغه نوم سرچ منشن کوم. چوز فایل باندې به کلیک وکړئ، دا به سکرین شاټ ورکړو. کومه چې اپیل نه کله د شنه خط باندې به کلیک وکړو، سینډ اپشن باندې I am not report د خانه به ډاکه کو، سبمیټ باندې به کلیک وکړو. نیټ کنسول اوکې به وو، تاسو اپیل به سینډ شي په 2 منټه کې. نه دا آی ډي به تاسو ریممبر شي. او دا په آنلاین آی ډي باندې کار نه کوي چې 1 غنټه یا 2 غنټې آفلاین دا آی ډي باندې کار کوي. بیک به شو، افیشیل فیسبوک لا به لوډ شو، ریفریش به کو. تاسو کتلی شو لایف پروف موږ ته آی ډي ریپورټ شوله، ریممبر شوله. دا ویډیو نه څه غلطه فایده حاصله نه کړو. داسې ویډیوګانو پرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړو، مخکې ملګرو سره یې شیر کړو. نوي هیکینګ او ریپورټ ویډیوګانې به دې چینل نه اپلوډ کېږي.